بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم ورونو خویندو، دا دی زه احمد بشیر لقماني ستاسو د خوبونو تعبیر په سلسله کې ستاسو خدمت کې حاضر یم. هیله کوم چې دا چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ ملګرو سره. دې کې انشاءالله خیر ده تاسو ته. یو چاته د خوب یې کتلی وي او هغه جرأت نه کړي چې خپل خوب ووایي، نو دې سره هغه لټوي، نو دا مخې ته یې راسي، دې سره لږ تسلي حاصلېږي ورته، نو انشاءالله دې کې خیر ده. نو یو خوب ده، هغه اورو. ټنډه کې یو وړوکی زخم چې دا زخمه دومره وینې راشي دا ګوته ورته ونیسم بیخي زیاتې وینې را روانې. نو دې خوب تعبیر که راته وښیه مولوي صاحب، مننه. خیر وي چې تا په هر وخت کې خوبونه خو نو دا ورور وایي چې زما په تندي کې زخم وي او هغه زخم نه وینه راوځي ډېره زیاته. نو ما ورته ویلي که دا زخم په واقعیت کې وي نو بیا دا خوب تعبیر کېږي نه. که وخت یې صحیح نه وي د خوب، او که وخت یې صحیح وي نو دا خوب ته وکتل نو بیا تعبیر لري چې وخت یې ښه مناسب وخت وي، صحیح وخت وي، لکه سهار اذانو نه مخکې دغه وخت کې، یا د ورځې قیلولې 11 12 1 بجه دغه وخت کې، نو بیا دا ښه وختونه دي د خوب لیدلو لپاره. نو بیا تعبیر کېدی شي. بیا د زخم په جوړېدو په شفا باندې انشاءالله تعبیر کېږي که دا زخم په واقعیت کې وي، او که نه وي نو هم دا ښه خوب ده. یعنې په تندي کې زخم، یعنې ستا په تندي کې زخم نشته په واقعیت کې، او تا وکتل چې دا تندي کې د زخم ده او هغه وینه ترې راوځي او جوړېږي، نو بیا په دې باندې تعبیر کېږي. ځکه تندی چې ده دا تصمیم نیول دي، په تندي باندې تصمیم نیول کېږي یا سجده پرې لګېږي، تصمیم نیول کېږي. نو دا دې نه وینه وتل معنا دا چې لږ مالي نقصان په ځان منل، لږ جرأت کول، انشاءالله تا ته بیا نور خیر رسیږي، او کوم مشکل دې وي هغه انشاءالله رفع کېږي. او که دا واقعیت کې زخم وي، خوب ښه وخت وي، نو بیا د زخم په جوړېدو باندې تعبیر کېږي. او که په واقعیت کې زخم وي، د خوب وخت صحیح نه وي، نو بیا تعبیر نه لري، تشویش ده. والله تعالی اعلم.